ECG پیپر باندې موږ نن کار کوو. ECG پیپر سره کوم شکل لري، څه شی ورکي او کوم اهمیت لري. دی ECG پیپر تاسو وګورئ کنه، نه ښکارېږي. دا به تاسو د قطار په قطار باندې به درکو. دلته ECG پیپر دی ECG پیپر کې موږ تاسو خطونه ګورو. خطونه پرون مې درته ویلي چې موږ تاسو دلته دوه شیان ګورو. دې څنډه کې تاسو وګورئ، دلته به لیکلي 10 ملي متره پر ملي ولټ، 10 ملي متره پر ملي ولټ. او دلته به تاسو وګورئ 15 ملي متره پر سیکنډ. یعنی معنا دا ده چې دا ECG چې اخیستل شوی دی یو سټنډرډ ECG ده. چې ده یو سټنډرډ ECG ده چې په دې کې سپیډ څومره دی؟ 15 ملي متره پر سیکنډ. تاسو ښکاري 15 ملي متره پر سیکنډ. او دلته تاسو ته ښکارېږي چې 10 ملي متره پر ملي ولټ. معنا دا ده چې دلته 1 ملي ولټ مساوي کېږي په 10 ملي مترو سره. او سپیډ د دې ECG څومره دی؟ هغه 15 ملي متره پر سیکنډ دی. 15 ملي متره پر سیکنډ باندې دی. نو به تاسو زه پکې یو بله نښه م ښودلی شم. په دې کې تاسو دلته دغه شکلونه ګورئ. د هر لیډ منځ کې داسې شکلونه شته دی. دا شکلونه ګورئ درته، دا شکلونه دا موږ تاسو ته ولټیج راښیي. دا موږ ته څه راښیي؟ ولټیج. تاسو دا وګورئ، دا هر یو 2 غټې مربعو په اندازه باندې دی. 2 غټو مربعو په اندازه دی چې وروسته اوس په همدې درس کې تکراریږي. دا راځو موږ تاسو ECG پیپر کو ګورو. د ECG د پیپر پر مخ باندې موږ تاسو 2 ډوله خطونه ګورو. 2 ډوله خطونه. یو داسې خطونه دي چې هغه لږ ډبل دي. موږ تاسو د ECG د کاغذ پر مخ باندې 2 ډوله خطونه ګورو. 2 ډوله خطونه. یو هغه خطونه دي چې دا ډبل دي او دې خطونو ته وایي تھک لاین. ډبل خطونه. ډبل خطونه موږ تاسو ګورو. دا ډبل خطونه دي. د دې ډبل خطونو منځ کې نری نری خطونه نور شته دی چې هغې ته وایي تین لاین. که موږ تاسو دا فرض کو چې دلته یو شمېر نری خطونه هم شته دی. یو شمېر موږ تاسو یو شمېر نري خطونه ګورو. دې نریو خطونو ته موږ وایو تین لاین. تین معنا نري خطونه. ګورو یو تک لاین دي ډبل خطونه دي او یو تین لاین دي نري خطونه دي. دا تک لاین موږ تاسو سره ښیي بیگ سکویر، غټه مربع یا لارج سکویر، غټه مربع یا بیگ باکس ورته وایي. ځینې کتابونو کې ورته وایي بیگ باکس، غټ باکس دی. ځینې کتابونو کې ورته وایي بیگ سکویر، غټه مربع ده. مربع ورته په دې خاطر موږ وایو چې د دې طول ور سره څه دي؟ برابر دي. نو دلته موږ تاسو ګورو چې دا یو بیگ سکویر دی. یو بیگ سکویر دی. څه رقم سکویر دی؟ بیگ سکویر دی. غټه مربع ده. او دا تین لاین چې دي نازکه خطونه، دغه نازکه خطونه موږ تاسو ته سمال سکویر یا سمال باکس راښیي. دا موږ ته څه راښیي؟ سمال سکویر یا سمال باکس موږ ته راښیي. دغه یو سمال باکس چې موږ تاسو ته ښکاره کېږي، دا یو سمال باکس که موږ راواخلو د دې نه او دلته یې رسم کو، دا یو سمال باکس داسې په اوږدوالي باندې 1 ملي متر دی. داسې په لوړوالي باندې هم دا 1 ملي متر دی. 1 ملي متر. همې جګوالی 1 ملي متر دی او همې داسې اوږدوالی 1 ملي متر دی. همې اوږدوالی او هم لوړوالی دواړه څه دي؟ 1 ملي متر. موږ ویل مربع ورته په همدې خاطر وایو چې طول ور سره څه برابر او ایکول وي. اوس موږ دلته ګورو چې د په هره غټه مربع کې څو واړه بکسونه دي؟ 1 2 3 4 5. نو چې په هره بیگ سکویر کې 5 واړه بکسونه داسې وي او هر بکس 1 ملي متر وي، نو یو غټه مربع به څومره اوږدوالی ولري؟ داسې
15 ملي متره موږ ټول سره کار نشته زموږ ستاسو صرف دی اوږدوالي سره کار دی اوږدوالی څومره دی 15 ملي متره ولې 15 دی ځکه په هر بیگ باکس کې یا په بیگ سکویر کې 15 واړه باکسونه دي یا 15 وړې مربعګانې دي او یو وړه مربع 1 ملي متر ده نو چې هغه یو شي دا 15 نو دا به څو شي 15 نو غټه مربع 100 ملي متره شوله 15 ملي متره اوس راځو داسې لوړوالي ته یو 2 3 4 5 دا غټه مربع په لوړوالي باندې څو ده 15 ملي ده 15 ملي متره ده 15 ملي متره ده ځکه یو وړه مربع څومره ده 1 ملي متر ده نو دې کې 15 وړې مربع شي 15 ملي متره نو دې معنا دا شو چې یو بیگ باکس یا یو بیگ سکویر 15 ملي متره داسې اوږد دی او 15 ملي متره داسې جګ دی تر دې ځای پوه شوئ که نه ما تاسو ویل چې د ای سی جي پیپر که موږ تاسو وګورو د ای سی جي د پیپر پر مخ باندې موږ تاسو یو ډبل خطونه ګورو او یو نازکه خطونه تاسو هم د ای سی جي پیپر ته تاسو وګورئ چې کوم تاسو سره دي یو خطونه ډبل دي دا ډبل خطونه موږ ته لارج سکویر یا بیگ سکویر راښیي د دې په ډبلو خطونو منځ کې واړه واړه نری نری خطونه دي په دې نریو خطونو منځ کې چې کومې مربعګانې دي هغه څنګه دي سمال سکویر دي یا وړې مربعګانې دي سمال سکویر یا وړې مربعګانې دي د هر یو وړه مربع 1 ملي متر داسې اوږدوه ده او 1 ملي متر داسې پورته ده یا لوړوالی لري یا جګوالی لري یا ارتفاع لري یا دا لینت 1 ملي متر دی او هایټ هم څه دی 1 ملي متر دی نو په هر بیگ سکویر کې بیا 15 وړې مربعګانې دي داسې په لینت باندې 15 دي نو بیا چې په لینت باندې 15 وړې مربع دا 15 ملي متره شو او داسې په هیډ باندې څو دي 15 وړې مربعګانې دي نو لوړوالی هم څومره شو 15 ملي متره اوس موږ تاسو پرونۍ خبرې ته راځو پرونۍ خبرې ته پرون موږ دا خبرې کړې وه چې یو سټنډرډ ای سی جي مشین هغه دی چې ای سی جي پیپر ته ای سی جي کاغذ ته په 1 سیکنډ کې 15 ملي متره حرکت ورکړي سپیډ یې څومره وي 15 ملي متره پر سیکنډ نو که اوس موږ تاسو دلته راشو او ووایو چې سټنډرډ ای سی جي مشین سپیډ په 1 سیکنډ کې څومره کاغذ باید تیر شي 25 ملي متره 15 ملي متره همداسې مې ویل که نه نو تاسو به اوس پوه شئ چې په 1 سیکنډ کې څو وړې مربعګانې به تېرې شي 15 شابس ځکه چې په 1 سیکنډ کې 15 ملي متره کاغذ تېرېږي نو څو وړې مربع به تېرې شي 15 نو په 1 سیکنډ کې 15 سمال سکویر دا د ای سی جي مشین څخه څه کېږي تېرېږي 15 سمال سکویرز به څه شي دا به د ای سی جي مشین نه تېر شي په 1 سیکنډ کې څو 15 سمال سکویر تېرېږي اوس خبر دا ده چې 15 سمال سکویر په 1 سیکنډ کې تېرېږي نو یو سمال سکویر به په څومره وخت کې تېر شي یو سمال سکویر به په څومره وخت کې تېر شي دا به موږ ته نامعلومه شي نو دا چې طرف وسط کو سره نو ایکس به مساوي شي 1 سیکنډ ضرب یو سمال سکویر تقسیم په 15 سمال سکویر باندې دلته لږه ښه توجه وکړئ دا ډېر زیات مهم ځای دی دا ډېر مهم وخت دی دې وخت کې چې دلته پوه نه شئ بیا وروسته درته ستونزې جوړېږي ای سی جي پیپر ښه زده کوئ 1 سیکنډ ضرب 1 سمال سکویر تقسیم پر 15 سمال سکویر باندې نو سمال سکویر به سمال سکویر سره څه شي دا به اختصار شي 1 ضرب 1 تقسیم پر 15 تاسو به بیا وایئ چې سور قلم نه ښکاره کېږي 1 ضرب 1 تقسیم پر 15 واحد به څه شي سیکنډ اوس خبر دا چې یو خو په 15 نه تقسیمېږي دلته به صفر ورکو دلته به اشار لاړ شي بیا لس نه تقسیمېږي دلته به صفر ورکو دلته به صفر ورکو اوس 15 شي سل چې په 15 تقسیم شي څلور واحد څه شو سیکنډ نو مقصد دا دی چې په یو سمال سکویر په څومره وخت کې تېرېږي په 0.04 سیکنډ کې اول به دا زده کړو بیا به وروسته په اهمیت باندې وغږېږو ښه یو سمال سکویر په څومره وخت کې تېر شي ښه دلته تاسو زه یو لنډه طریقه م ښیم
چې یو سمال سکویر به په څومره 0.04 سکندو کې تیر شي په یو سکند کې 25 ملي متره کاغذ تیریږي څو غټې مربع به تیری شي 15 به تیری شي ولې ځکه هر یو غټه مربع 15 ملي متره ده نو 15 په 15 کې 25 نو په یو سکند کې چې 25 ملي متره کاغذ تیریږي چې په یو سکند کې 25 ملي متره کاغذ تیریږي نو په یو سکند کې به څو غټې مربع تیر شي 15 بیگ سکویر به تیر شي ځکه چې یو بیگ سکویر 15 ملي متره دی نو 15 کې 15 په دې خو پوه شو اوس به یو بیگ سکویر څومره وخت کې تیر شي نو اوس دې دپاره موږ تاسو اسانه طریقه درته ښیم یا طرف وسط ته ځئ او یا دا 15 راخلي دې کې ضربوئ یا دې کې دا 15 ضربوئ ځکه چې یو په یو لارج سکویر کې 15 وړي دي که نه نو 15 به دې کې ضرب کوم له به هغه راکړي دلته لږ دا لکان کنفیوز کېږي همدغه ځای کې ګورئ یو سمال سکویر په څومره وخت کې تېرېږي 0.04 سکند کې که موږ یو بیگ سکویر وایو چې په څومره وخت کې به تېرېږي بیگ سکویر کې څو وړي دي 15 نو 15 کې به دا ضرب کوم له به د بیگ سکویر اندغه راکړي نو هغه به مخکې 0.2 سکنډه کې که موږ ورته دلته یو 0 ورکو هېڅ تاوان نه کوي 0.0 ځکه چې 4 5 کېږي هغه معنا نه لري یو طریقه همدغه د طرف وسط ده هغه هم درته وکم چې خمس ده شي دلته ایکس دی که نه طرف وسط به کو سره کیسه که ایکس مساوي کو نو یو سکند ضرب یو بیگ سکویر تقسیم په 15 بیگ سکویر باندې اوس به بیگ سکویر سره لاړ شي که نه دا به دې سره اختصار شي چې شی به پاتې شي اوس به پاتې شي یو ضرب یو تقسیم پر 15 واحد سکند اوس خو یو نه تقسیمېږي که نه نو موږ به دلته چې ورکو 0 دلته به چې تیر شي اشار لس چې په 15 تقسیم شي 2 اما خبره شوله چې یو بیگ سکویر څومره وخت کې تېرېږي 0.2 سکندو کې تر دې ځایه پوه شوئ دا موږ ته راښیي ټایم او دا موږ ته راښیي سپیډ اندازه کېږي دا دغه چې ګورئ دا سپیډ دی دا موږ ته څه راښیي سپیډ او د دې واحد څه دی سکند او ملي سکند په ای سی جي کې دا په 2 شیانو اندازه کېږي په سکند او ملي سکند یو سکند 1000 ملي سکنډه کېږي یو سکند 1000 ملي سکنډه کېږي ملي چې پکې راغی معنا 1000 په 1000 اوړي بیا په ملي باندې اوړي نو یو سکند مساوي کېږي 1000 ملي سکنډه سره نو که چېرته اوس موږ تاسو دا ملي سکنډو ته واړو که نه دا ملي سکنډو ته واړو نو مثلا یو وړه مربع په څومره وخت کې بیا تېرېږي 40 ملي سکنډو کې او یو بیگ سکویر په څومره وخت کې تېرېږي 200 ملي سکنډو کې نو ملي سکنډ ته چې واوړي دا بیا 0 کې ضربېږي که نه اوس پوه شوئ او داسې چې دی دا لوړوالی دا ارتفاع دا موږ ته ولټیج راښیي ښه دا په ملي ولټ اندازه کېږي ملي ولټ اوس دې باندې درته کار کوم دا هم خلاص هم بیا د دواړو اهمیت باندې غږېږو ملي ولټ ما تاسو ته ویل چې سټنډرډ ای سی جي مشین هغه دی چې 10 ملي متره پکې مساوي په څو سره وي 1 ملي ولټ سره وي 10 ملي متره مساوي کېږي 1 ملي ولټ یا 1 ملي ولټ مساوي کېږي 10 ملي مترو سره همداسې ده که نه اوس یو غټه مربع که موږ وایو چې یو غټه مربع 100 ملي متره ده 15 ملي متره ده 15 ملي متره نو چې 1 ملي ولټ مساوي شي د 10 ملي مترو سره نو 15 ملي متره به چې یو غټه مربع کېږي دا مساوي شي د 100 ملي ولټو سره څو سره مساوي شي نیم ور طرف وسط یې کوي 1 ملي ولټ مساوي کېږي ضرب 15 ملي متره تقسیم پر 10 ملي متره ملي متر سره خلاص شو یو ضرب
دا یو ضرب پنځه تقسیم پر لس واحد ملي ولټ پنځه خو په لسو نه تقسیمیږي که نه دلته به اشار دی او دلته به صفر ورکې پنځه چې په لس تقسیم شي 0.5 ملي ولټه نو 10 ملي متره 15 ملي متره یا یو غټه مربع 100 ملي ولټه کېږي 0.5 ملي ولټه کېږي نو که موږ وایو چې یو ملي ولټ دا به موږ ته څو غټې مربع راوښیي دوه غټې مربع ځکه یو غټه مربع 100 ملي متره ده 15 ملي متره 100 ملي متره ده 15 نو یو ملي ولټ به مساوي په څو دی په لسو دی 10 ملي مترو دی نو 10 تقسیم پر 15 مساوي څو راځي پوه شوئ که نه اوس به تاسو ته څه د دې اهمیت وي تاسو ECG پیپر وګورئ ECG کاغذ وګورئ دلته 100 ملي سیکنډه لیکلي دي چې 100 سیکنډه شته تاسو ته لیکلي چې PR انټروال 100 سیکنډه دی یو هم نه دی لیکلی نه دی لیکلی که دا به ته څه نه پېژنې دا به دې مربعو نه پېژنې اول یو سمپل مثال در کوم موږ تاسو راسو په ECG کې به د خیر سره موږ تاسو انټروالونو ته او په دې انټروال کې موږ تاسو یو انټروال وایو چې هغې ته به وایي PR انټروال موږ تاسو چېرته ځو انټروالز ته او په دې انټروالونو کې موږ تاسو مثلا یو مثال دی PR انټروال کوم ځای نه شروع کېږي فرام د سټارټ اف د P ټو د سټارټ اف د Q د P د شروع نه والا د Q تر شروع پورې دې انټروال ته څه وایي دې انټروال ته PR انټروال وایي دې انټروال ته څه وایي PR انټروال PR interval دلته موږ وایو from the start of the P to the start of the Q this is called PR interval او دا څومره دی PR interval په ECG کې normal PR interval 0.12 to 0.20 second د 0.12 سیکنډو نه والا تر 0.6 سیکنډو پورې 0.12 سیکنډو نه واخله تر 0.6 سیکنډ PR انټروال که چېرته د دغې په منځ کې و دا به نارمل وي خو که PR انټروال 0.12 نه کمیږي PR انټروال به صحیح شارټ به وي دا موږ ته څه راښیي پیتالوجي که 0.0 نه یا 0.2 نه زیاتېږي پرولانګ کېږي دا به صحیح موږ به پرولانګ دی دا موږ ته څه راښیي پیتالوجي نارمل د دې مابین کې 0.12 نه تر 0.0 یا 0.12 نه تر 0.20 پورې په میتھس کې به داسې ویل شي چې 0.12 to 0.20 هلته شل او دغه نه ویل کېږي خو موږ یې ستاسو په خاطر اوس پوه شو په دې خبره باندې اوس نارمل اندازې څومره ده 0.1 نه تر 0.20 پورې اوس دې دا خو انټروال شو دا نارمل اندازه شو که 0.12 نه کمیږي موږ وایو PR انټروال شارټ دی که 0.2 نه زیاتېږي PR انټروال پرولانګ دی دواړه پیتالوجي ده منځ کې نارمل دی ته څنګه پوهېږې چې دا څه ده PR انټروال نارمل دی که شارټ دی که پرولانګ دی ته به اوس دا ګورې چې ما تاسو ته ویل چې یو سمال سکویر په 0.04 سیکنډ کې دا تېرېږي نو ته به دا ګورې چې 0.12 سیکنډه څو وړې مربعګانې کېږي 3 سمال سکویر کېږي شاباس ځکه 0.4 دا تاسو دا کوي جمع کوي نو تاسو ته به 0.12 راشي نو د 3 سمال سکویر نه یا 3 ملي مترونه تر 0.2 کې 0.2 کې څومره مربعګانې تېرېدلې 5 وړي یا یوه غټه شاباس تر 5 سمال سکویر پورې نو د PR انټروال نارمل اندازه د 3 وړو مربعو نه تر 5 وړو مربعو پورې ده ته به په ECG کې PR انټروال چې معلومې ته به مربعګانې شماري تا ته دلته لیکلي نه دي چې 0.12 سیکنډه په ECG کې
0.10 سکنډه دی 0.12 دی 0.14 دی 0.13 دی 0.20 دی دا تا تندې لیکلي تا دلته چی رسم دی مربعګانې به شماري مثلا 1 2 3 4 1 2 3 4 دا پیار انټروال څو وړي مربع شو 4 وړي مربع شو 4 وړي مربع څومره کیږي 0.14 په دې انټروال کې راځي کنه په دې منځ کې راځي کنه راځي اوس نارمل شو کنه شو څه شي ندي معلومه کو مربعګان ولې به څنګه به پوه شول شي دا څنګه نارمل دی مربعګان یې حساب کړی کنه اماغه 0.04 تلاړو کنه اوس پوه شوې کنه اوس تاسو یو ناروغ راځي داغي پیار انټروال داسې دی داسې اوس تاسو ګورئ چې دا پیار انټروال دې ځای شروع شوی او تر دې ځای پورې دا پیار انټروال دی دا کته اندازه کې مثلا دا یو وړه مربع د 2 دا بلې نیمه پکې راغله صحیح شو نو یو وړه مربع 2 وړې مربع 0.10 سکند دوه نیمې وړې مربع په څومره وخت کې تیریږي 0.10 سکندو کې تیریږي ځکه دوه خو په 0.8 کې شولې 0.08 کې راځي 0.08 کې او دا نیمه چې ورسره شو دا په 0.02 نو چې دا 0.08 سره 0.02 جمع کی 0.10 راځي او شارټ شو کنه شو نو کدي سر دلته به برال نو ته وځي دا WPW سینډروم دی WPW سینډروم دی یا پری ایکسایټیشن سینډروم دی پیار انټروال شارټ دی WPW سینډروم که دلته ور سره وا وایټ کی وایرس دلته او د خیر سره په خپل ځای کې راځي دلته وایټ کی وایرس شارټ پیار انټروال دا د چی کرایټیریا دي اولف پارکنسن وایټ سینډروم او ډیر خطرناک سینډروم دی ما ته یو ناروغ خپل راغلی او یو ناروغ چې د چارته ECG او متخصص راته ECG لګلی او دا ECG ته وګوره زه پک شک منی ما مال هو WPW سینډروم دی ګوره مال یو ګوره پیار انټروال شارټ دی دلته ویب لري کې وایرس وایټ دی دا سیخه تاسو دا شک لري پیار انټروال شارټ دی دا سکی وایرسي دلته پیار انټروال څنګه دی شارټ دی دغه ته دلته ویب وایي هیڅ وایي دلته ویب او کی وارث براخه ده کنه ده وایټ کی وارث ور سره ده دا مختصر اخی WPW سینډروم اولف پارکنسن وایټ سینډروم نو پیار انټروال څنګه شو شارټ شو سنه دیو پیجاند مربعګان نه دیو پیجاند په دې پوه شولې چې یو وړه مربع په 0.04 سکنډه کې تیریږي په دې پوه شو چې یو غټه مربع په 0.2 سکنډه کې تیریږي په دې خو پوه شوې دا په دې څه کول کله هم دغوندې یو وړه مربع 0.04 یو غټه مربع 0.2 سکنډه اکثر ته پوه شو ورمنه یا مثلا دلته پیار انټروال دی پیار انټروال دی ولې چې داسې وګورئ د پیډ شروع نه د کیو تر شروع پورې ګور 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 شپږ وړې مربع دي شپږ سمال سکوير دي شپږ سمال سکوير به تاسو راته وایي دا څومره وخت کې تیری شوي دا څومره راځي 0.4 شابس ځکه 5 خو بسې پر 2 کې راځي امني سره 0.0 یو ځکه 0.0 شي راځي اوس پیار انټروال څنګه دی پرولانګ دی دا پرولانګ دی دا پیار انټروال څنګه دی پرولانګ دی او دا هم پتالوجي ده ای بلاک دا موږ ته سره راخی ای بلاک راخی دا به چې فرست ډیګري دی که سیکنډ دی که تھرډ دی هغه نورې کرایټریا بیا ورسره وي
د ECG په اهمیت باندې پوه شوئ په دې پیپر په اهمیت باندې پوه شوئ ها که نه پوه چې بل مثال درکړم را به شو ولټیج ته ما تاسو ته ویلو چې 1 ملي متر مساوي کېږي 1 ملي ولټ مساوي کېږي 10 ملي مترو سره او دا موږ ته څه راښيي ولټیج voltage is belong to muscle mass voltage د muscle mass یا د عضلي کتلې پورې اړه لري څومره چې muscle mass زیاتېږي هغومره به voltage څه کېږي زیاتېږي به څومره چې muscle mass کمیږي voltage به څه کمیږي به یو ناروغ د تاسو ته راځي left ventricular hypertrophy کې ناروغ لري چې left ventricular hypertrophy معنا دا ده چې د چپ بوتین چې دی دا غټ شوی دی د دې دا جدار دا پیړ شوی دی ډبل شوی دی هایپرټروفي کړې ده ډبل شوی دی لیفټ ventricle دا جدار څنګه شوی ډبل شوی دی پنډ شوی لیفټ ventricular هایپرټروفي کړې ده ما تاسو ویل چې څومره هایپرټروفي کوي ولټیج به څه کېږي زیاتېږي به نو موږ ډایګنوز څنګه کوو لیفټ ventricle طرف ته V15 وشپږ لیډونه ایښودل کېږي V15 وشپږ ECG لیډ چې راشي موږ تاسو به په دې باندې خبرې کوو V15 وشپږ لیډونه چپ طرف ته ایښودل کېږي لیفٹ سائڈ لیټرل برخ طرف ته په لیفټ ventricle ته نږدې نو دې کې موږ ته ولټیج څه کوي ولټیج زیاتېږي V15 وشپږ کې ولټیج څه کېږي زیاتېږي داسې موږ وایو چې که چېرته په V15 یا وشپږ کې آر ویو مور دین اور یا ایکول ټو 26 ملي متر یا له دې نه زیات شوه نو موږ وایو دا یو کرایټریا د لیفټ ventricular hypertrophy لري که چېرته په V15 لیډ یا وشپږ لیډ کې آر ویو مور دین 26 ملي متر شوه 26 ملي متر یا له دې نه زیاته شوله موږ وایو ناروغ څه لري لیفټ ventricular hypertrophy لري لیفټ ventricle غټ شوی دی ولې غټ شوی ولټیج زیات شوی دی زیات شوی دی ولټیج زیات شوی دی اوس موږ دا حسابو دلته به مربعګانو حسابوئ ولټیج مثلا یو غټه مربع 2 3 4 د 15 تاسو د 15 د شپږ یو 2 3 4 5 شپږ ار څو غټه مربع شو شپږ په څو کې ضرب وای 15 کې یو غټه مربع 100 ملي متر لوړه ده 15 تاسو والے په 30 کې ضرب وای 15 کې 15 شپږ څو کېږي 10 ار موجه څومره شوله 10 ملي متر کې ملي ولټه ملي متر او مین دا خو موږ په ملي متر اره یو غټه مربع 15 ملي متر ده که ملي ولټه واړه به کمیږي کنه او دا اوس لیفټ ventricular hypertrophy لري کنه لري ځکه چې آر ویب مور دین 26 ملي متر دی 10 ملي شو کنه ملي متر شو 10 اما پوه شوې هلکانو که نه چې پوه شوې انف فار ټوډے نن همدومره بس سبا ته به د خیر به هټ ریټ اورېدم ګورو